د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیاو له پایلو اندېښنې د ملګروملتونو سازمان لوی منشي د دواړو لورو ترمنځ له نښتو څخه په اندېښنې سره له کابل او اسلام اباد غوښتي تر څو شخړې ودروي او هر ډول اختلافونه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. د ملګروملتونو سازمان سرمنشي د دښمنیو د بیړنۍ درېدو غوښتنه کړې ده. لوی منشي په بیړه له دواړو اړخونو غواړي چې هر ډول اختلافونه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. ورته مهال د سره صلیب نړیوالې کمیټې له دغه وضعیت څخه د اندېښنې په ښودلو سره د دواړو لورو ترمنځ د زغم او د ترینګلتیا د کمیدو غوښتنه کړې ده. ما به این فکر هستم که تنها زبان، منطق، دیالوگ، صحبت و بالاخره مذاکرات میتونه مشکل حل بسازه و در صلح و صفا انسانیت و بالاخره به قانون بشریت با هم زیست مهم. اخوا بیا روسیې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو له زور اخیستو اندېښنه کړې ده او له دواړو هېوادونو یې غوښتي چې د اختلافونو حل او فصل لپاره د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو څخه مذاکرې ته وړاندې شي. همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د ټولې سیمې لپاره د کابل او اسلام آباد د شخړو له پایلو خبرداری ورکړی او له ځنډ پرته یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د خبرواترو او تعامل غوښتنه کړې ده. تهران دغه راز د شخړو کمیدو او د دواړو هېوادونو ترمنځ د خبرواترو د زمینې برابرولو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. همیشه مردم افغانستان به گفتمان سازگار ما متحد هستیم و ما نه تجاوزگر هستیم و نه ظالم، لیکن دنیا، جهان، خصوصا پنجاب یا علاقاتی که میخواین که افغانستان تهدید کنن باید بفهمن. ورته وخت کې اسلامي امارت تل ویلي چې د کابل بهرنی سیاست د متقابل درناوي پر بنسټ ولاړ دی او د خبرو او تفاهم له لارې د هر اسکالې د هوارۍ غوښتونکی دی، خو د پاکستان اړخ دغه لیدلوری نه لري.